ملت ته ډاډ ورکوو چې ان شاء الله په خپل ټول توان سره به موږ هڅه کوو چې بیا ځل افغانستان د جنگ جګړو او ناخوالو و تورې تاریکۍ ته ورونه ګرځېږي. په دې عزم او دې هوډ کې به زموږ سره خپل ملت وژه په وژه درېږي، همکاري به راسره کوي او په ګډه به کوشش کوو چې نور د اضافه او زائدو ازادیو لمانځلو ته اړتیا پیدا نشي. په دې یوه پیړۍ کې مو انګریزانو ته ماته ورکړه، روسانو ته مو ماته ورکړه او امریکا ته مو ماته ورکړه. همدا د افغانستان د ولس ملت مشرانو او کشرانو ټولو دپاره د ویاړ ځای دی او د فخر ځای دی. الله جل جلاله دې نور آینده پیړۍ پر موږ او تاسې باندې په سوله، امنیت، ورورولۍ او ښه فضا کې راولي. نو یو ځل بیا ټول ملت ته د دې ورځې مبارکي وایو. الله جل جلاله دې د افغانستان سوکالي، امنیت او دغه نظام چې اوس په افغانستان کې حاکم دی دوامداره ولري. الله جل جلاله دې مو نور د مشکلاتو څخه وساتي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.